د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ وا یو سړی د خپل دوست سره جګړه وکړه او په جګړه کې ورته وی چې والله لا اکلم معك حين په خدای قسم چې یو حین به در سره خبرې نکوم. حین دا حین لفظ قرآن کې ډېر ځای کې راغلی. څو ورځې تېرې شوې سړی خپېمان شو چې دا خو زما دوست دی او د سره به زه خبرې څنګه نه کوم. نو لاړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته او ورته وی چې ما جی قسم خوړلې ده د خپل دوست سره د خبرو نه. څنګه قسم دې خوړلې چې والله لا اکلم معك حين یو حین به در سره خبرې نه کوم. نو صدیق او زه څه چلو کوم؟ ورته وی چې 40 کاله به ور سره خبرې نه کوي. بیا کوا سړی وی واه واه زه یو ورځ نشم ټینګېدی هغه سره د خبرو نه کولو نه. او صدیق اکبر وی چې 40 کاله به ور سره خبرې نه کوي. اسې وایم چې دې ته سوچ وکړئ چې یو سړی دې قسم خوري اوس پیمانه دی نو د قسم علاج لټوي په علاج پسې ګرځي چې ګناهګارم نشما او دا کار شي. اوس خو د پښتنو په دې خوله کې هغه ګلی شوی دی قسم. خدای راستی او قسم په خدای او ما دې خدای وویو په خدای مې دې قسمی او د خدای په ذات مې دې قسمی او په قرآن مې دې قسمی او په پیغمبر مې دې قسمی او په تاکال صاحب مې دې قسمی او په بابا صاحب مې دې قسمی او اوس خو د پښتون خوله نه ده ډیران دی. مونږ نه دا تور ګونګټان پیژنئ؟ دا تاسو د کوم ملک خلک زما مخې ته کېنئ؟ خدای خبر چې دا جمی کې به پخوا دی وخو کې خلق د جماعتونو کې واخه اچول. نو چې دا جمع به په وتو شو نو دې کې به تور ګونګټان پیدا شو. هغه تور ګونګټ داسې شی دی چې لاس ولا وروړي نو پوسکی اچوي چې ګوتې دې ورپورې ولګي نو ګونګټ پوسکی اچي. هغه ګوتې ته بیا سپېږمو تکه نو منډه به ووایه د ډېر څښا بوی نه. نو مونږ هغه تور ګونګټان یو خو چې ګوتې راوړې پوسکی اچو چې خبره کوو کنزل به کوو که خبره کوو بکواس به کوو خبره کوو قسم بخورو. ته نن وګوره دنیا طلاقیان دي دنیا طلاقیان. خبرې د پاسه وایي چې ښځه به په 3 کاڼي طلاقه ساتم. خبرې د پاسه وایي نو د 3 کاڼي طلاق دا معنا ده چې دا ښځه په د داسې حرامه شوه لکه مور او خور په د حرامه. دا به اله په ده روا کېږي چې دا ښځه بل میړه وکړي او ور سره شپه تېره کړي ای بیا طلاقه کړي بیا 3 میاشتې عدت تېر شي هغې نه بعد به ده ته روا کېږي. خبرې د پاسه دا د طلاقي 3 کاڼي طلاقه ساتم ښځه به را باندې طلاق کوي ښځه به طلاق کوي. دنیا مال راشي ما خیال دی ورځ بیا ورته داسې کیس راځي جی په غصه کې وما او بالکل پوه نه شوم او جی ډېر په غصه کې وما او بس خولې نه مې ووته یو دوه درې خو جی بل ورسره یو بل حرامي ځان سره را روان کړي نا ورسره چې جی غصه کې بالکل دماغ کار نه کولو. نو ما ورته چې په ایمان ووایه چې طلاق سړی په غصه کې ښځې له ورکوي او که په رضا سړی یې ورکوي. زه تاسو ووایئ اوس خپله ښځه په رضا څوک پرېږدي خو غصه شي نو ورکوي یې طلاق که نه وی جینو ډېر په غصه مال ډېر کور وران شو که خیر بیړي غر کله اوس نه کېږي.
نو عرض میں داو عزیزانو چې قسم خوړلې ده د ایمان ته ګوره، قسم خوړلې ده اوس علاج لټي، حکیمانو طبيبانو پسې ګرځي چې علاج به صحیح. نو صدیق اکبر ته علاج تراغه، هغه ورته وی چې تور سره سلويخ کاله خبره مکو. راغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته، یا شیخ حلق تو غر کے ماں دوست میں ہو، اغنہ میں قسم کھڑ لے چلا اکلم معک حینا، یو حین بدر سره خبر نکو. حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګ پورې ور سره مکو بیا کوا. هغه چې مرشم بیا به څکم، وی بس تر مرګ به ور سره خبر نکي. سړی نور غم زده شو، چې نور غم زده شو راغه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویجدہ مسئلہ پیخدا. ابو بکر صدیق تورغم دائے ویلے، عثمان ذی النورین تورلم دائے ویلے، استا ترال حضرت عمر ورته فرمایل چې حین نه دی قسم خورلې دی وی چې او جی حین ولزا تر ماخام ور سره خبرې مکوا بیا کوا. سړی خو ډېر خوشحال شو، خوړه کې ولراله چې راشه څلورم ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم تم ورشه کده دې ماخام نم لګرا لنډه شي خبره. تاسو خیال راکړئ ماخام نم را مخ کې شي. عبد الرحمن بابا خبره واچه جړلې چا ورته لوبه ګوره دوست ته جاړې ورپسې ولې کال پس خو به وګوره. ناغه ورته وی چې زد یار په دې دنز کا شتاب کړما، زد یار په دې دنز کا شتاب کړما، چې د عمر بقا نوینم تر کالا. زد یار په دیدن زکه شتابی کړم، چې د عمر بقا نوینم تر کالا. تلوار زکه کوما چې تل کالا پورې بجوندې سو کی. په دې خبره پوه شوي؟ زد یار په دیدن زکه شتابی کړم، چې د عمر بقا نوینم تر کالا. عاشق سړی چې وي هغه چرته فراق د محبوب چې دی هغه ګواره کولی شي. یو عاشق دی شپه ورځ ګرځي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاش کې. چرته د یو ملا مسله واورېده چې د مرګ نه وروسته په قبر کې به سړی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی کېږي. هغه ویل ها وی سړی چې مړ شي نو په قبر کې په ړومبۍ ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس به ورته ښودلی کېږي. نو دا سړی وایي چې سنا ہے قبر میں، سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دام اوریدلی چې په قبر کې جناب محمد رسول الله بخود لیکيږي، نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا اجل انتظار کوم چې خدای زر راولا چې زمر شمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وګورم. مرگ غواړي چې یا الله زر میں مرگ. سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. او د جناب رسول اللہ تصویر خوب په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي. کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي. ګوري به هر سړی
خو سوال به ور سره دی چې ملائکې به ورته ووایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل، او مړیا د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو؟ دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دې به څه وایي؟ وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دے او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو. ملائکې به ورته وایي چې او نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلته مونږ ته وړاندې نم پته وه چې ته به هم داسې جواب راکې. اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو، که د دې نه زیات ضرورتي چې نورې کولاو دی به راپاسي د مازدیګر ټایم به چې مونځ کوم. ملائکې به ورته وایي نوم که نومت العروس، اوده شه په دلته په شان د اوده کېدو د ړومبی شپې د ناوې منځونه مغه چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت نشته. داسې به می او داسې خلق به می چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل، و بدبخت د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو؟ دا مړی به ورته وایي ها ها لا ادري، آی هاي په خدای قسم که زه خو یې پیژنما. نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه غیر چاپیر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې ووایې چې زه محمد رسول الله نه پیژنما، څه حال به دي؟ څه حال به جوړ شي؟ ملائکې به ورته وایي بیا ورته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل، او بدبخت د دې سړي متعلق د دنیا کې څه عقیده وه؟ دی به بیا ورته وایي ها ها لا ادري، ها ها معنا هاي هاي زه خو والله که دا پیژنم. نو ملائکې به ورته وایي چې او پلیته او مرداره مونږ ته د وړاندې نه پته وه چې ته به هم داسې جواب کوې. نو ځمکه به پرې راوچته شي نو دا پختی به په یو بل کې ننباسي. حدیث کې راځي چې یو داسې اژدها به ورسره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکوي. داسې ټک به ورکوي چې د دا ډوکي به په قبر کې ټوپونه وي. یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه، چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دی سوځي. یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کنده جوړ شي. الله دې امان راکړي. نو عرض مې داو چې سړی بیمار دی علاج لټي، دا خود عشاق حال به کنه چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي، داغه د سنت او خیال ساتلې وي، داغه سنت ژوندۍ کړي. سردار کونین فرمایي چې چا زما د فتنې په زمانہ کې یو سنت ژوندې کو، یو سنت، نو د یو سنت د ژوندۍ کولو په بدل کې با الله دې سړی ته د سلو شهیدانو ثواب ورکړي. د سنتو سال دی، د فرضو سال دی. په پاکستان کې وګوره د فرضو سال دی، سنت خو پرې ده. نن په جنگ اخبار کې وګورئ د علماو بیان دی چې خزا بسړی سره یو ځای سبق نه وای، مخلوط تعلیم چې چاته وای خزه به مخلوط تعلیم سړو سره یو ځای نه کوي. د خزو به ځان له سبق وی، ځان له استادانه به خزه به. دویمه دا چې خزه به
د کرکټ او د هاکی میچونه نه کوي. نن په اسلام آباد شریف کې تاسو ټول وایي اسلام آباد شریف، اسلام آباد. په اسلام آباد کې د جنکو اولمپک کھیل شروع دی. جنکای پکې اکی میچونه کوي. نو پاغه باندې او دو درې علماء بیان راغله دی چې بای دا لعنت چه ده غیر ملکونه هم په ټي وي باندې ګوري. نو مسلمانه جنای او دا کی میچ کول او دا کای د میچ سره کګوخ یعنی هغه حرکات سکنات تاسو په پوهیږئ بیا. نو لاندې په د دوو خزو بیانونه راغلي دي. دوه قسمه خزو، یو د پیپل پارټي د خزو بیان دی او یو د اصغر خان ایر مارشل صاحب د تحریک استقلال د خزو بیان دی. ایر مارشلم مونږ د پاره دنیا ټیپر کولا تحریک استقلال پارٹی جوړه کړې و چې حکومت ایر مارشل جوړ کړو نو ټته نه کولو چې ایر مارشل نه لری شو نو د تیل مال کی دکان یې وستو. بس سیاست خو آسان شی دی، خو هر شی آسان، یو پیری ډیر آسان شی دی پیری. بس خو یو کوټړای کې کېنا او دو درې بڑی سی پیدا کا اغي بغرزي چرا شیرورا د رحمتونو باران دل تکې ده او سه بدا اورسته مبارک بیا په شعر لیکلی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا شعر لیکلی چی تو آنش ہے کہ کنی رت قضائے مبرم را وی تا اغا بادشاہی چی تقدیر مبرم ہم رد کئے. پا تقدیر مبرم چی سوک کافری، پا تقدیر مبرم ابو جہل کافرو دا پیغمبر کوششنم نو مسلمان کرے ہو. نو پا تقدیر مبرم چی سوک کافر اس مبرم تاسو سپے جنئی یاد سخوا سے دیوال لڈول کے وال دی. نو په تقدیر مبرم چې سو کافری هغه د پیغمبر کوششونم نو مسلمان کړي. نو دای لیکلي بل دوی نه دا تاسو کا چې دا لفظ عرس معنا څه ده؟ عرس څه ته وایي؟ عرس په عربي کې عروسی واده ته وایي. نو مړه واده کوي وای خدای مرکه تاسو بم ډیرو رسونو ته تللی دا پس خورده بموالي راوالي تاسو بیا د مړو په قبرونو باندې میلې جوړول دا نند پلانی بابا میلا دا نند پلانی بابا میلا دا نند پلانی بابا میلا دا میلې جوړول. تاسو په ایمان وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوچت زیارت او اوچت قبر بچرته پیدا بشي داغنا لوی ولی بچرته پیدا شي، داغنا لوی پیغمبر بچرته پیدا شي، داغنا د خدای لوی دوست بچرته پیدا شي. هغه ویلی دي چې صحابه خبردار لا تتخذوا قبری عیدا، چې زما د مرګ نرستو زما په قبر میلې جوړې نه کوي، زما په قبر میلې جوړې نه کوي. قبرونه د میلو او د دوپړو د باجو ځای نه دی. بیګا دلته ښار کې اورس شوی بخاری صاحب دیکھا آسان چل دے، سوک بخاری دے، سوک رضوی دے، سوک نقوی دے، سوک ہاشمی دے، سوک قریشی صاحب دے. او چې چانا نسب رکشی تشیشی نو قریشی صاحب دے. لکه ته کم دے قریشی صاحب؟ قریش په دې کابل کې یو کله د قصابانو دے کده چا دے جالتا نراشی دلته قریشی صاحب شي. خدای ته وګورئ، د خدای لوی ورځ ته وګورئ. بندہ عشق شدی ترک نسب کل جامی،
بندے عشق شدی ترک نسب کنجامی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیست وہی بندہ دا عشق شوے نسب دی پریگ دے جامی زکا چی دا عشق پلار کے پلانے زوی دا پلانیت شین وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ چش پہلے دا قیامت پکوالے شی نسب بکارا مد نہیں او نب پا قیامت کی بیاد نسب پختنہ کی نو دا آسان کار دے او جاہلان بڑیر پیدا کی مریدان بم پیدا کی حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ او دے مرید خرط دمرا پتہ نشتا چی جوندی تا رحمت اللہ علیہ نہ ہوئی نلتا مونگ سر یو دے حضرت داغا مریدان چی راشی نو کتے رہنے بھئی تو حضرت رحمت اللہ علیہ کو نا مولا چرگک ہوندے خویزان نہ جوڑ کری او دمرا نہ پوئی گی چی رحمت اللہ علیہ چی دے دا مڑی تا ویلے شی جوندی تا رحمت اللہ علیہ نہ ہوئی حضرت رحمت اللہ علیہ نو صحابہ چھے پیر شوے آرہ بلا بدے ورکش حضرت بمشے خواجہ سے بمشے چشتی سے بمشے قادر بندے پا قہر باختہ ہے صحابہ خزے بطالہ کنزل کئی سڑی بطالہ کنزل کئی